له موږ څخه پوښتنه شوې چې الکساندر 9 تشلې لري. املي 5 تشلې لري. او وروسته یې موږ څخه وپوښتل څو تشلې الکساندر له املي څخه ډېرې لري. نو ویډیو ودروئ او وګورئ که چېرته ځواب پیدا کړئ. اوس راځئ یو ځای کار وکړو. نو راځئ پیل یې کړو. الکساندر 9 تشلې درلودې. د هغه تشلې کولی شو رسم کړو. نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او املي هم 5 تشلې لري. 1 2 3 4 5. نو الکساندر څو تشلې له املي څخه لري؟ ډېر ښه. دغه کولی شو دلته په انځور کې وګورو. دغه ټول دي. ښه، تر دې ځایه دا هماغه تشلې دي چې الکساندر د املي په څېر لري. او وروسته الکساندر لري. موږ دغه دلته ګورو. هغه لري 2 3 او 4 تشلې ډېرې. ښه، بله لاره چې کولی شو په هکله فکر وکړو کومه به وي؟ ډېر ښه، الکساندر 9 دانې تشلې لري. نو هغه تشلې چې املي لري منفي کوو. هغه تشلې چې الکساندر لري پیدا کیږي. دا ډول ده، نه هغه ډول له 5 څخه زیات. داسې هم ویلی سي چې 9 منده 5 مساوي ده په 4 تشلو. هغه شمېر تشلې دي چې الکساندر یې له املي څخه زیاتې لري. راځئ یو بل له دغو ترسره کړم. نو 2 لیکونه چاته لیږي؟ غټ لیک 8 ټاپې لري. وړوکی لیک 5 ټاپې کمې لري. وړوکی لیک څو ټاپې لري؟ نو زر بیا ویډیو ودروئ او وګورئ که چېرته په خپله ځواب ورکړي. نو غټ لیک ډېر ښه ده چې په هر صورت وګورو چې موږ څه ویلي دي. پوښتنه کوئ چې هر ډول معلومات چې موږ ته راکوئ دلته یې لیکو. ښه، غټ لیک 8 ټاپې لري او وړوکی لیک 5 ټاپې کمې لري. نو په دې اساس اوس موږ پوهیږو چې وړوکی لیک څو لري. ښه، په بیړه هم نه، دا هغه څه دي چې له موږ څخه غوښتل سوي. وړوکی لیک څو ټاپې کمې لري؟ مګر دغه 5 کمې دي. 5 کم له څه؟ 5 کم له 8 څخه. او کولی شو لیک له موږ 8 ټاپې ولرو. موږ دلته ولیکو 8 کمې دي. 5 کم له ډېر ښه، دغه 8 منده 5 به شي. دغه 5 له 8 نه کم دي چې مساوي به وي په 3. وړوکی لیک 3 ټاپې لري. اوس بله لاره چې کولی شو په هکله یې سوچ وکړو. غټ لیک 8 ټاپې لري. راځئ چې ټاپې رسم کړو. ښه، 1 2 3 4 5 6 7 8. دا هغه څه دي چې غټ لیک یې لري. وړوکی لیک 5 ټاپې کمې لري. راځئ ویې باسو. 2 3 4 5 او تاسو سره څو پاتې کیږي؟ تاسو سره پاتې کیږي دغه 3 ټاپې چې دلته دي. دا 3 وړوکي لیک دي.